یو بانس په ودرولو او هغې نه یې خپل کور سازولو. د ډېر زیات مهنت نه بعد مینا مرغۍ ځان لا یو ښکلی د بانسونو والا کور ساز کړلو. کهانۍ نه مخکې غوږو ماشومانو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د دې پیدا به دا وي چې زموږ هره ویډیو به تاسو ته د ټولو نه اول ملاویږي. د اټکی په ځنګل کې مینا مرغۍ خپلې لور مني سره اوسېدله. یوه ورځ د دې خواته کونترګل، تورګل او مانو راغلله او دې ته یې وویل: یا زما ښځې مانو او یا کونترګله، دې مینا مرغۍ ته وګوره کنه، دومره غریبه ده چې ځان له خپل ښایسته کور هم نشي سازولی. او یا مینا مرغۍ کو تا باندې باران شو کنه، نو ته به چرته ځان پټې او د خپله لور به دې چرته بوځې. واو تورګله، دا چې ده کنه غټې غټې خبرې کوي او داسې درک ورسره نه لګي. پرون یې په ځنګل کې هغه توتي ګل ته وی کنه وی زه به داسې کومه او داسې به کومه او د روپۍ درک ورسره نه لګي. ته خو یې دې جالې ته وګوره په دې کې څوک اوسېږي. واو تاسو دواړه رښتیا وایې. زه وایم چې دا د دې ځنګل نه وباسو. دا ځنګل پې هسې بدي ښکاري. دې ته چې زه ګورم ما له کرکه راځي. څومره ډېره غریبه ده. یا زما خویندو وروڼو، زه خو غریبه یم، دا زما نه ما، خو زه چې غریبه یم دا خو د الله د طرف نه ده. په دې کې زما څه قصور دی چې تاسو ما ته خبرې کوئ؟ د الله دپاره داسې خبرې مه کوئ، زه پې ډېره زیاته خفه کېږم. د دې نه پس ټول د هغه ځای نه والوتل او لاړل. د دې نه پس مني خپلې مور مینا ته وویل: یا زما مولې، موږ دا دومره غریبانان ولې وو؟ او دا تورګل چې دی کنه او کونترګل ماما، دی دومره مالداره ولې دي او موږ ولې مالداره نه وو؟ موږ خو دومره دل غریبانانو، دا ولې مولې؟ یا زما لورې، زما خبره په غور باندې وره. څوک چې مالداره وي کنه په هم د الله د طرف نه امتحان وي، او څوک چې غریبانان وي کنه په هم د الله د طرف نه امتحان وي. یا زما مولې، دا ته چې وې په غریب او په مالداره دواړو باندې امتحان وي، اگه چینګه. یا زما لورې، الله پاک مالدار ته ګوري کنه چې دې دا مال کم ځای کې خرچ کوي، او غریب ته ګوري چې دې په خپلې غریبۍ باندې څومره صبر کوي. دا دواړه چې دي کنه امتحانونه دي. د دې نه پس په ځنګل کې ډېر تیز باران شو. د باران د وجې نه د مینا مرغۍ جاله هم را پرېوتله او دوی ته لاندې ګیر شو او مینا مرغۍ چغې وهلې: یا د ځنګل مرغو راشئ زمونږ مدد وکړئ. زه او زما لور چې ده کنه د جالې لاندې شوي وو، د خدای دپاره راشئ او زما مدد وکړئ او ما او زما لور د دې جالې نه وباسئ. دا ډېر زیاتې چغې ووهي، خو څوک هم ورله مدد لا رانشي. کله چې سحر شي نو کونترګل، تورګل او مانو د دې خواته راشي. نو مینا مرغۍ دې درېواړو ته ووایي: ای تورګله، د خدای دپاره ما د دې جالې نه راخلاصه که. زما لور ډېره زیاته خوږ شوې ده او زه هم خوږ شوې یم. د خدای دپاره مونږ د دې جالې نه خلاص که.
زه او تا بچکول ما خدا غوښتل چې په څه طریقه تازه مړه کما، خو زه په خپله در باندې جاله را پرېوتله او اوس په دواړه زمونږ د ځنګل نه ورک شې. زه ورکېږه مړې، ته وې ما بچ کا، زه ویمه چې نور هم در باندې هر څه واچومه چې دا قیصه دې خلاصه شي. واو تورګله، ته بالکل رښتیا وایې. په دې باندې چې دی که نه زمونږ دا ټول ځنګل چې دی که نه خراب ښکاري او د غریبۍ ښکاري. پلانکي والا ځنګل چې دی که نه بله ورځ مې خبره واورېدله، وي دا ډېر غریبانان دي او دا د دې مینه چړ یادوه چې نه زمونږ د ځنګل باره کې چې دی که نه داسې خلک خبرې کوي. زه ویمه چې دې سره زه څه وکړمه؟ یا زما ملګرو، راځئ چې داسې کار وکړو، د ځنګل نه خاشاک راټول کړو او هغه پې د پاسه ور واچوو او دلته یې وسوځوو چې دا کاته ورله ختمه کړو. سم خیال دی د دې باره کې؟ ای زما رونو خویندو، کو زما مدد نه کوې که نه نو ما هم داسې پرېږدې، ما مه سوځوې. زما په خپل ځان و پروا نشته دی، خو زما وړوکې لور ده، هغې ته به تکلیف وي. د خدای دپاره مونږه مه سوځوې. د دې نه پس دی ټول د هغه ځای نه لاړل. په کور کې تورګل ته مانو وویل: یا تورګله، نن چې دی که نه د مینا مرغۍ کیسه به ختمه شي او هغه به زمونږ د ځنګل نه ورکه شي او په خوشحالۍ به چې دی که نه نن د پسه مونږه خپله زندګي تېروو. واو مانو، تا بالکل رښتیا وویل چې دا مینا مرغۍ مړه شي که نه نو موږ به د خوراک څیزونه هم ډېر پیدا کوو او په خوشحالۍ به زندګي تېرو. مونږ چې کوم ځای ته هم لاړ شو نو د هغه ځای نه خوراک دې خوړلی وي، د دې نه هم موږ تنګې له راغلي وو. او دلته بلخوا مینا مرغۍ آخرکار په خپل کوشش کې کامیاب شوه. ځان یې هم بچ کړلو او خپله لور یې هم بچ کړله او د هغه ځای نه دواړه والوتل او لاړل. دوی د ځنګل په یو بوټي کې کېناستل. کله چې مینا مرغۍ لاندې وکتل نو د بانسونو یو پټی و، په هغې کې ډېر ښکلي ښکلي بانسونه ولاړ وو. دوی چې ورته وکتل نو خپلې لور ته یې وویل: یا زما لورې، څنګه دې خوښه ده چې د دې بانسونو نه ځان له یو ښکلي کور ساز کړو؟ دا بانسونه به کټ کړو او ځان له به په ځنګل کې چې دی که نه یو د بانسونو والا کور ساز کړو. د بانسونو والا کور دې خوښ دی زما لورې؟ او زما مولې، زما د بانسونو والا کور چې دی که نه ډېر زیات خوښ دی. ماله د بانسونو والا کور چاچ کا، زه به پکې ډېره خوشحاله یمه. د دې نه پس مینا مرغۍ او مني هغه بانسونه راکټ کړل او په خپل سر باندې کېښودل او د هغه ځای نه والوتل او لاړل. مینا مرغۍ په یو ځای کې لګیا شوه او یو بانس پې ودرولو او هغې نه یې خپل کور سازولو. د ډېر زیات محنت نه بعد مینا مرغۍ ځان له یو ښکلې د بانسونو والا کور ساز کړلو. نو دې ځان سره وویل: یا زما خدای پاکه، ستا لاک لاک شکر دی چې تا ماله دومره همت راکړلو چې ما ځان له یو ښکلې د بانسونو والا کور ساز کړلو. یا الله پاکه، ستا لاک لاک شکر دی، ستا لاک لاک شکر دی. د دې نه پس په سبا باندې په ځنګل کې ډېر زیات باران او سیلاب راغی. د کونترګل کور هم په سیلاب کې را پرېوتلو او وران شلو او دلته بلخوا د تورګل کور هم په سیلاب کې را پرېوتلو او تبا او برباد شلو او تورګل په یو هاغ باندې
خپا خپلې ښځې سره ناست پاتې شولو. د دې نه پس د دې خواته کونترګل راغی او کونترګل ورته وویل: یا زما ملګرو، ستاسو د کور د راغورځېدو په شان چې دی کنا، زما کور هم راغورځېدی دی او د باران او سیلاب ته وګوره، دا دومره تیز دی اسې نه چې مونږ هم پکې پروزو او مړه شو. اوس په مونږ څه کوو؟ یا کونترګله، ته بالکل رښتیا وایې چې دا سیلاب خو ډړو ترو چې دی کنه زیاتېږي، هسې نه چې مونږ هم پکې مړه شو. خو ما اورېدې دي زما وروره چې مینا مرغۍ چې دی کنه ځان له یو مضبوط د باڼسونو والا کور ساز کړی دی. راځه چې هغې له ورشو او مدد ترې وغواړو، شاید کو هغه زمونږ مدد وکړي. یا تورګله، بس څه ته انتظار کې؟ راځه چې مینا مرغۍ له ورشو او مدد ترې وغواړو. راځه چې ورشو. د دې نه پس درې واړه والوتل او د مینا مرغۍ کور خواته راغلل. د مینا مرغۍ کور سره سیلاب هم نو دوی ورته وویل: یا زما مینا حورې، مونږه ماف کا، مونږ نه ډېرې زیاتې غلطیانې شوي دي، مونږ تا ته ډېرې بدې ردې ویلې دي. د خدای دپاره مونږ له یو ورځ چې دی که نه په خپل کور کې پناه راکا، ځکه چې دا باران به مونږه هم ووجني. زمونږ ټول کورونه را پرېوتل. او زما مینا حورې، دا تورګل چې دی کنا بالکل رښتیا وایي. د دې کور هم را پریوتو په سیلاب کې او زما کور هم را پریوتلو. د خدای دپاره مونږ له په کور کې پناه راکا. یا زما مینا حورې، ما هم تا ته ډېرې زیاتې بدې ردې ویلې دي او تا نه مې نفرت کولو، خو اوس مونږه ډېر زیات مجبوره یو. د خدای دپاره مونږ له په کور کې ځای راکا. مونږه په خپلو کړو باندې ډېر زیات شرمنده یو. یا زما وروڼو خویندو، دا تاسو څه وایې؟ زما کور چې دی که نه هغه ستاسو کور دی. زه به تاسو ولې منې کومه؟ تاسو زما وروڼه خویندې یې. راځئ زما کور ته رادننه شئ، باران هم لمدی، هسې نه چې بیماران شئ. راځئ رادننه شئ. د دې نه پس مینا مرغۍ ټول کور ته دننه کړل او د باران نه یې بچ کړل. بس خوږو ماشومانو، دا کهانی دیزی پورې وه. کو کهانی مو خوښه شوې وي نو کهانی لایک کې، ملګرو سره شیر کې او یو ښکلی شان کمنټ هم وکړئ. او که زموږ په چینل نوی یې نو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان.